د وړمې شپې زلزلې له امله هیوادوالو ته سخت ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي، خصوصا په شمالي ولایتونو کې چې د هغې جملې څخه کندوز، سرپول، همدارنګه سمنګان او بدخشان ولایت کې هم ځینې کورونه ړنګ شوي دي. د همدغې موضوع په اړه چې څومره مرستې دغو برخې ته رسېدلي، البته دغو ولایتونو ته رسېدلي دي او هغلته د دغو هیوادوالو سره څومره بیړني حالت کې مرستې شوي دي. زما سره میلمه د افغاني سرې میاشتې ویاند ښاغلی محمد قدیم ابرار صاحب دی چې دلته ښه راغلاست او سړي مه شویم. ابرار صاحب سلامونه مې ومنه، سهار مو بخیر. علیکم السلام، تاسو ته هم په خیر. خدای دې جوړ روغ لره ابرار صاحب، مننه چې زموږ سره پر لیکه کې. ابرار صاحب وروستي معلومات که راته راکړئ چې د دغې زلزلې ځپلو ارقام مهم دومره نه دي، خو که ته راته ووایې، خو بیا هم که ستاسو سره وي که راته معلومات راکوئ چې څومره کسان هغلته په شهادت رسېدلي دي، همدارنګه څومره ټپیان شوي او خپله څومره مرستندوی بنسټونه هغې سیمې او هغو ځایونو ته رسېدلي دي. مننه کوم په دې لسې چارې مو په خیر وي. تاسو ته د تاسو تخنیکي همکارانو د ملي رادیو له لارې ټولو هیوادوالو ته اول خو په دې لوی غم کې ځان له دوی سره په دې غم کې شریک بولو. شهیدانو ته جنت الفردوس او د ټپیانو ته عاجلې او کاملې شفا غوښتونکي یو. مننه. وړمه شپه لکه تاسو یاده کړه چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې خصوصا په بلخ او سمنګان ولایت کې یو مرګونې زلزله رامنځته شوه، په نتیجه کې ګڼو هیوادوالو ته شهیدان دي او مالي او ځاني تلفات اوښتي دي. د لومړنۍ معلوماتو په اساس تقریبا په دې دواړو ولایتونو کې او حتی د سرپول په بعضو ساحو سیمو کې د 100 په شاوخوا کې هیوادوال ټپیان دي او د 300 په شاوخوا کې هیوادوال هغه د 100 په شاوخوا کې شهیدان دي او د 300 په شاوخوا کې ټپیان لرو. ښه، مننه کوم. یو څه چې ډېر مهم دي، کله چې زلزله رامنځته کېږي هغلته هغه لومړني توکي یا مثال هغه خوراکي توکي، هغه څه چې ضرورت وي د انسانانو هغه له منځه وړي، ځکه خاورې وي، هغه خاور لاندې کېږي او هغې ته بېرته لاسرسی ډېر ستونزمن او مشکل وي. او افغاني سرې میاشتې په هر وخت کې دغسې پیښو ته وردانګلې دي او د خلکو سره مرسته کړې ده. په مغو وخت کې یا په مغو شپه باندې په سهار باندې څومره ژر تاسو هغلته مرستې ورسولې؟ حتما به بیا نورې پوښتنې هم تاسو نه کوم چې نور بنسټونه هم هلته شته دي او که نه د مرستو لپاره؟ لکه څنګه چې تاسو یاده کړه د افغاني سرې میاشتې کاري ساحه ده تر څو د پیښې ساحې ته ځان ورسوي، ګړنده ګام پورته کړي، د زیانمنو د خدمت باندې لاس په کار سي. هلته الحمدلله د افغاني سرې میاشتې د زون کارکوونکي کارمندان، همداراز د بلخ ولایت د استازولۍ، د سمنګانو ولایت د نمایندګۍ کارکوونکي رضاکاران پر وخت سیمې ته رسېدلي، د ژغورنې او روغتیا ټیمونه ساحې ته رسېدلي ول او دوی ته یې لومړني اولیه کومکونه او روغتیایي مرستې رسولي. ښه، څنګه ستاسو په خصوصا په بلخ کې چې هغه فکر کوم چې د زون په کچه باندې ستاسو مهم ولایت دی، ستاسو زیرمې هغلته څنګه دي؟ زیرمې شته دي که نه د مرستو او که نه خلاصې شوي دي یا مخکې له مخکې هلته مو زیرمې وې؟ والحمدلله تر ډېره حد هلته موږ زیرمې لرو او په هغه طرف کې داسې یو لوی بحران مشکل نه ول. نو کوم امکانات چې زون درلودل هغه یې د هیوادوالو سره په وخت شریک کړي دي. ښه، نور مرستندوی بنسټونه زلزله ځپلو ته رسېدلي دي که نه؟ دا خو د کیسه دغسې ده چې قدرمن ابرار صاحب چې څو ولایتونه دي که نه، فاصلې هم ډېرې دي، د منطقې هم لویې دي او هغلته رسېدل هم سخته ده. دغه مرستندوی بنسټونه څنګه سره مدیریت شوي، څنګه تقسیم شوي؟ مثال ما مخکې یو راپور خپور کړ موږ چې په سرپول ولایت کې هم تقریبا یو کس شهید شوی دی او څو نور ټپیان شوي دي او هغلته هم خلکو ځان البته مالي زیان ډېر اوښتی دی. او د دې څنګ په بدخشان ولایت کې مالي زیانونه ډېر اوښتي دي. دغه څنګه مدیریت شوي دي دا بنسټونه چې ټولو ولایتونو ته رسېدنه وشي؟ رښتیا هم دغه د زلزلې شدت هم زیات او سطح او ساحه یې پراخه وه. بیا حالاتو په کتو لکه د کونړ داسې پیښه نه وه، هلته یو غرونه ډېر دي، دا ساحه داسې هواره ده. د پیښې اکثره قربانیان دا د سمنګانو ته تاشقرغان او خلم ولسوالۍ ده. نورو ساحه هواره ساحه ده، کورونه ډېر ویجاړ شوي، خو الحمدلله ځاني تلفات ډېر نه ول. نو الحمدلله د نورو اداراتو سره په همغږۍ، په وخت او په سرعت باندې دوی ساحې ته رسېدلي تر څو د شهیدانو هغه جسدونه راوباسي او د ټپیانو انتقال وکړي ساحوي روغتونونو ته. د نورو اداراتو ترڅنګ په ټولو اداراتو په همغږۍ او په وخت
ساحې ته رسېدلي. بله، افغاني اسره میاشته په کومه برخه کې مرستې ورسره کوي قدرمن ابرار صاحب؟ افغاني اسره میاشت د دوی لومړیتوبونه خو دا دي چې عاجلې مرستې د طبي او غیر طبي حوادثو په وړاندې ګړنده ګام پورته کوي. نو تېره ورځ هغه داسې اضطراري حالات ول تر څو دوی ته ډاکټران ورسیږي او دوی ته لومړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي. ښه، حتما به روغتیایي مرستې رسېدلي وي ستاسو لخوا او د نورو بنسټونو لخوا، او هغلته په روغتونونو کې موږ ولایتي روغتونونه هم لرو په هر ولایت کې، هغوی به هم مرستې کړي وي. یو څه چې ما واورېدل په سوشل میډیا که خپله د ځینو رسنیو څخه دغه هېوادوالو ویلي وي چې موږ ته باید کورونه جوړ شي، زموږ کورونه ډېر وران شوي دي او ژمی هم را روان دی او هلته هوا هم ډېره سخته سړه وي. په دې برخه کې افغاني اسره میاشت کوم پلان لري او که نه دوی ته د کورونو په جوړولو کې؟ و لکه تاسو خبر وئ د تیر کال په اوږدو کې د پکتیکا ولایت کې چې کومه زلزله رامنځته شوه بیا هلته دایمي کورونه د افغاني سرې میاشتې له ادرسه جوړ شول. همدا راز لږ وړاندې د کونړ مرګونې زلزلې دپاره یو سرپناه. نو د افغاني سرې میاشتې کاري ساحه دا ده تر څو خلکو ته عاجلې بیړنۍ مرستې د دوا، غذا او عادي سرپناه برابرې کړي. ښه، د نړیوالو بنسټونو سره ستاسو همغږي څومره ده؟ څومره نړیوالو بنسټونو ستاسو ته د دې ټټر وهلی چې مرسته به کوي او دغه مرستې څومره رسېدلي دي یا کومې په لاره دي؟ تیر ورځ په مرکزي دفتر کې په عملیاتي چارو کې د سکرتر جنرال مولوي روح الله عبدالسلام صاحب په سرپرستي د زون او همداراز د مرکز د رئیسانو سره ګډه ناسته ترسره سوه، د کاري شریکانو سره ICRC هغوی ډاډ ورکړ چې موږ به په خپل وخت بشري او تخنیکي مرستې له تاسو سره شریک کړو او د افغاني سرې میاشتې ګړنده ګام یې وستایو او ویل چې موږ هر وخت تاسو د دغسې پیښو په وړاندې اقدام کړی، موږ تر څنګ ولاړ یو. تر اوسه پورې د کوم بهرني ملک مرستې را رسېدلي دي افغانستان ته؟ هو، تېره ورځ د هندوستان همسایه هیواد د هغوی د بهرنیو چارو وزیر د موږ تاسو د هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې شوي او ډاډ یې ورکړی چې دا مرستې به تر هیواد او تر زیانمنو ورسېږي. ښه، مننه کوم. تاسو ته په چارو کې بریا وي. انشاءالله په نورو خپرونو کې به ستاسو سره پر لیکه کې شو او وروستي معلومات به له تاسو واخلو. ژوند کور مو ودان. ژوندی اوسئ. ډېره مننه.